بني اسرائیل یو قبیله وا او هغوی د سمندر په غاړه باندې اوسېدل. کوم سمندر؟ بعض مفسرینو درې شور د یاد کړی د سمندرو د هغې په غاړه باندې دوی اوسېدل او په هغه غاړه باندې کلی او کلی هغه کلي ته یې ویلې ایله، دا کلي نوم او دا ډېر زیات کسانو او دا صرف داسې نه و چې ورکوټی کلی او سمندر په غاړه اوسېده او میان به یې خوړل، بلکې دغه ځای د میانو یو تجارتګاه وه، یو تجارتي مرکز و. دلته که میان خرڅېدل خلکو به اغوستل، لرې لرې ځینو ته دا به وړل. په میانو معنی د دې خلکو ټول انحصار دی جوړ. دا واقعه دلته ولې ذکر کیږي؟ دا واقعه دلته کې د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته الله یو تسلی ورکوي، یا د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته الله تعالی یو نعمت ذکر کوي. په دې وجه باندې چې په بني اسرائیلو ما سخت احکامات کېښودلي او په تاسو ما دومره سخت احکامات نه دي کېښودلي. یو خو مطلب دا دی، دا واقع ده ځکه ذکر کېږي. دویم مطلب دا دی چې تاسو ما څنګه مخکې ویلي چې دې بني اسرائیل به ډېر غرور او تکبر کولو چې نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د الله زامن یو، موږ د الله خوښ خلک یو. یا مثال په توګه باندې دا به ویلي چې موږ به صرف څلوېښت ورځې په جهنم کې، باقي موږ ته جهنم اور څه نشي ویلی، یا صرف موږ اووه ورځې دا په جهنم کې، باقي موږ د جهنم اور دا څه نشي ویلی. دا خبرې به دوی کولې. په هغه انداز کې دا واقع ذکر کېږي. ګورې ښه، دا قوم سمندر په غاړه اوسېدو، میان به ډېر په کثرت سره او تعداد سره د الله نعمتونه په دې قوم سیوا و، د الله احسانات په دې قوم باندې سیوا و. الله په دې خلکو باندې یو امتحان راوستو او دا امتحان په الله تعالی ځکه راوستو چې دې قوم ډېره سرکشي اختیار کړې وه، مال دولت هر څه ډېر زیات سیوا و، ډېر زیات سیوا و. او دې قوم سرکشي او دې قوم بدبختي او د الله تعالی د دین نه روګرداني او لرېوالی دا دې قوم ډېر زیات و. نو الله په دې باندې یو امتحان راوستو. الله ورته ویلي د خیالي په ورځ باندې به تاسو میان نه نیسئ او په نور ورځ خیر دې نیسئ، خو د خیالي په ورځ میان نه نیسئ. ولې نه نیسو؟ ولې نیسو؟ بس د الله تعالی حکم دی، د الله تعالی امر دی. میان د الله تعالی مخلوق دی، څنګه چې انسانان د الله تعالی مخلوق دی. انسان د مې د انسان د پر یو غلام دی، د انسان د خوراک ذریعہ او د پیدې ذریعہ د الله تعالی ګرځولې ده. د الله تعالی حکم دی، کله به دل درکې کله به نه درکې، کله به خورا او کله به نه خورا. لہذا د خیری پوز میان مخري، د خیری پوز میان منیسي. دا غینه علاوه کو په نور روز باندې خوري نو خیر دی خوري، او کو په نور روز باندې نيسي نو خیر دی نيسي. لکه څنګه چې په رمضان مبارک کې موږ د الله تعالی طرف نه حکم راشي چې تاسو به د صبح صادق نواله تر د بانګ پورې ماښام پورې غروب پورې به تاسو خوراک مراک نه کوئ. ولې نه کوو؟ بس د الله تعالی حکم دی نه به کوئ. 12 میاشتې مې درمانه 11 میاشتې مې درمانه خوراک کولو خیر دی. دا یو میاشته په دې کې په دغه ټیمونو کې خوراک مه کوئ، په نورو ټیمونو کې خیر دی کوئ، نو ټیمونو کې دا خیر دی کوي. او دا مې سم دی ګوره، دا خوراک چې باندې الله تعالی باندې دا موږ له الله سزا نه راکوي، دا موږ له الله عذاب نه راکوي. ګوره دا الله تعالی موږ رحمت او نعمت کوي. تاسو به حیران وګرځئ چې کله خېټه ډکئ نو دا نعمت او رحمت دی. د په رمضان مبارک خو دا خېټه تشئ، دا صاحبې خېټه دا خو تشئ. نو څنګه چې کومې دا رحمت او نعمت دی، نو هغه رحمت او نعمت په دې وجه باندې علماو لیکلي دي 11 میاشتې انسان مکمل خوراک کوي، مکمل خوراک کوي. داسې فاسد مادي، داسې خراب مادي دا د انسان بدن کې دننه جمع شوي، الله په دا یو میاشت روجې راولي، دې سره الله تعالی هغه فاسد او خام مادي د انسان د بدن نه ختمېږي. یو حکمت دا ذکر شوی دی د روجې. دیم حکمت څه ذکر شوی دی؟ دیم حکمت دا ذکر شوی دی چې دا 11 میاشتې انسان بالکل په مړه خېټه باندې خوراک کوي، نفس یې موړي، عبادت ته وزګارېږي نه، عبادت کولی نه شي. چې کله نفس موړي نو بیا انسان عبادت لږ کم کوي، او دا نفس وږی شي نو بیا د نفس عبادت دا ډېر زیات کوي. نو لږ وږی شي چې عبادت لږ شان ډېر وکړي. او د عبادت په دې میاشت کې الله تعالی سیوا کړی دی. یو فرض مونځ الله په او یو بدلی، لکه موږ د ماخوستنې مونځ وکړو، په دې موږ د الله تعالی د یو ماخوستنې مونځ ثواب راکوي. او چې په رمضان مبارک کې کوو نو د او یو فرض مونځونه ثواب موږ له الله تعالی راکوي. دا رنګ کو سنت ته وکړل نو سنت باندې الله دومره ثواب ورکوي لکه څومره ثواب چې الله په فرض مونځ باندې ورکوي.
نو دویم حکمت پکې دا دی. او دریم حکمت پکې څه دی؟ دریم حکمت پر رمضان مبارک کې عزتمند مشرانو هغه پیدا دی چې دا انسان د الله نه ډېر لرې لاړ شي، کاروبار پسې، روزګار پسې، نوکرۍ موکرۍ پسې، د ارز پسې، د یو میاشت په الله تعالی خوراکونه مراکونه او دا منډې تړلې دا په الله تعالی لږ بند کړي، زما بنده بس دی ډېرې منډې مه وهه، زه دې هسې بې سیر کړی راشه ما درته رمضان میاشت راوستله دې کې لږ ما خواله راشه، ما ته ډېر یاد شوی، ما ته ډېر ګرانې، ما ته ډېر محبوبې، ته خو ډېر لرې لاړې. الله وایي زه دې لرې نه پرېږدم، زما خوا لږ نږدې راشه. نو بل حکمت او بل نعمت پکې دا نور پکې ډېرې وجې دي. انشاءالله رمضان مبارک الله په خیر او عافیت سره راولي، هلته به د خیره انشاءالله ذکر کوو. شعبان میاشت دا راختلې ده، درېیمه څلورمه شپه د ننده لږې ورځې انشاءالله پاتې دي. رمضان مبارک ته روجو ته ملاګانې ورته مضبوطې کوي، ځان ورته مکمل ډیټ کوي، اوس ټم ټیبل ساز کوي چې انشاءالله په رمضان مبارک کې به ګناه به نه کوو، خطا به نه کوو، تلاوتونه به کوو، دومره نفلونه به کومه، دومره تلاوتونه به کومه، دعاګانې غواړمه، الله به راضي کومه، الله به خوشحالومه. په دې کوم اندامونو چې ما خپل الله خفه کړی دی دغه الله په دې باندې خوشحالومه. اوس ورته ځان مضبوط کوي. عزتمند مشرانو لکه څنګه چې موږ باندې الله تعالی د رمضان مبارک دا روجې راوستي دي، د قرآن په هغوی باندې الله تعالی دا راوستي و چې تاسو به د خیالي پوځ باندې میان نه نیسئ. د الله امتحان ډېر زیات ضروري دی. تاسو ما ویلو که نه چې په بني اسرائیلو باندې شاق احکامات، سخت احکامات، نو دوی ته ویل د خیالي پوځ میان نه نیسئ. او د الله قدرت ته ګوره، د خیالي پوځ به دا میان سم ډېرو شرعا لفظ راځي. یو معنی دا چې ظاهر په اوبو د پاسه ګرځېدل، دا یو معنی ده. دویمه معنی ده شرعا دا سرونه به یې رایستل او دا په سمندر کې و. شرعا بل معنی دا کوي چې بالکل په اسانه به دې نیولی شو. بل معنی دا ده دوی ته الله ویل نه به یې نیسئ، او که ونیول نو عذاب در باندې راځي. نو دوی د الله تعالی د حکم سره لوبې ټوکې وکړئ، لکه موږ چې د الله د حکم سره لوبې ټوکې کوو. توبه خدای توبه. رشوت الله تعالی حرام کړی دی که نه؟ نو رشوت ته موږ څه نوم ورکوو؟ دا خو چې پانی دی وایي، پیشي دا خو میلمستیا ده وایي. دا میلمستیا د عالم ولې نه کوي؟ دا چې پانی ته عالم له ولې نه ورکوي؟ دا خو چې پانی ده. نو دا د الله حکم دی که نه؟ موږ ورسه کلواړ شروع کړو. زمون الله حکم څخه خو به هر حال مضمون نه اوږدېږي. نو سم ډېر براتلل دوی د الله د حکم سره اخوا دېخوا شروع کړل، داسې غټ لښتي وباسل او د هغې نه سمندر اوبو خپلو پټو ته بوتلې، یا سمندر اوبو د خپلو حوضونو او تالابونو ته دا بوتللې. هغې کې به دا میان هم لاړل. نو دا میان بیا د هغه طرف نه راتلی نه شو. او چې کله به د خیالي دا ورځ د جمعې د خیالي دا ورځ دا به ختمه شوله، نو هلته کې به دغه به راوستل غټ سمندر نه به واړه نیرونه دا به ته بوتلل خپلو پټو ته خپلو تالابونو ته. میان به چې اخوا لاړل نو دا ورس به ورته بند کو، دا لاره به ورته بنده کړله. میان به د هغه دنه واپس راتلی نه شو. دا کار به دوی د جمعې په ورځ باندې وکړو، دا کار به دوی د جمعې په ورځ باندې وکړو. خو چې کله به د اتوار رشوه بیا به د اتوار په ورځ باندې میان راواغېستل. بیا به یې ویلي وایي دا خو موږ د خیالي په ورځ ونه نیول، دا خو موږ د اتوار په ورځ باندې ونیول. یا د خیالي په ورځ به یې دا کار کولو، د خیالي په ورځ به یې ورته دغه جوړ کړل، لښتي جوړ کړل او نالۍ به یې ورته جوړ کړل او په تالابونو کې به یې جمع کړل او د اتوار په ورځ باندې به یې بیا راونیول. نو دا عمل دوی وکړو او دا عمل دا دوی دغه کې اختیار کو او د الله د حکم سره کلواړ وکړو. په دې کې عزتمند مشرانو درې ډلې سازش شوې. دې کې سازش شوې. یو ډله دا سازش شوله چې کل عام به دا ګوډا کوله، دغه رنګ دا میان به یې نیول او ځان سره به یې سټور کول او بازار ته به یې رایستل او بازار کې به یې خرڅول او فسق او ګناه به یې کوله او ښکاره په ښکاره به یې خنداګانې کولې چې موږ نن دونه میان ونیول، دومره منافع وشویله، موږ نن دومره میان خرڅ کړل، دومره ډېر منافع دا موږ ته میلاو شویله. نو ګناه به هم کوله او په ګناه به خوشحالي دا به هم کوله. یو ګروپ پکې دا و او دویم ګروپ پکې دا و چې هغوی په خپل میان نه نیول، خو نورو ته هم نه ویل چې تاسو یې نیسئ یې مه نیسئ، بلکل خاموشي اختیار کړله. په خپل هم میان نه نیول او نورو ته هم دا نه ویلې چې یا میان نیسئ یا مه نیسئ. دا پکې دویمه ډله وه. او دریمه ډله پکې هغه جوړه شوله چې هغوی په خپله باندې میان نه نیول او نورو ته حکم وکوو چې تاسو مې نه نیسئ. امر بالمعروف هم کولو او نهی عن المنکر هم کولو
نهي المنکر د میانو د نیولو خپل ځان را منې کړو چې بیان باندې نیسو امر بالمعروف تم کولو خلکو ته ویلي تاسو به میانو دا باندې نیسئ دا درې ډله په دې کې عزت مند مشران دا سازش ولې دلته کې دې خلکو خبره نه منله دغه میان به نیول او دې خلکو یو خبره وکړه چې داسې کار دی کو تاسو دا میان نیسئ زمون خبره نه منئ او زمون سره یو طرف ته کېږئ نو داسې کار دی په دې ښار کې به یو غټ دیوال وخو اخوا طرف ستا او دېخوا طرف زمونږه دا ډېر هوښیار خلک وو ښه دې الله تعالی موږ ته ډېر لوی سبق راکوي سبق درته وایم چې کوم سبق دی دا ډېر هوښیار خلک وو دی ورته وایي که د الله دا ګناه نه پرېږدئ او دا نافرماني نه پرېږدئ نو داسې کار د دیوال به وخو ستاسو په بیله او زموږ په بیله یو دیوال یې پکې ووهلو دیوال یې پکې ووهلو وړه کړکۍ پکې پرېښودلې وه د یو بل خواله بس تلل راتلل سار به شو یو طرف ته به شور او شغب شروع شو د بل طرف ته به شور او غوغا دا به شروع شوله شپه شوله یو سار دا خلک یو شپه دا خلک اوده شو چې سار شو که نه نو دا نیکان صالحان خلک چې دا میانې نه نیول دوی را پاڅېدل خپل خپل کارونو پسې دا ووتل خو دیوال نه هغه غاړه مکمل خاموشي ده نه چغې شته دی نه سورې شته دی نه اخوا دېخوا شته دی مکمل خاموشي څوک سم نه وایي ډېر وخت شوی دی دې خلک ویل چې لږ وګورې دا څه مسله ده نه هغه خلک دېخوا راولي او نه شور او شغرب نه شپېلي وي سم نه وایي څنګه خاموشه شوي دي چې څنګه یې کړکۍ کولاو کړې ده او ور یې کولاو کړی دی او څه کسان اخوا ورغلي دي چې ویې کتل انسانان ختم شوي انسانان نو د ټولو انسانانو الله تعالی شادوګانې سازي کړې وي د ټولو انسانانو الله تعالی شادوګانې سازي کړې وي نو هغه ټول شادوګانو په شکل کې وکنه نو دې خلکو دا نه پیژندل چې زما هغه پلار په کم دی زما هغه رور په کم دی زما هغه ګاونډي په کم دی زما هغه تر په کم دی زما هغه رشته دار په کم دی هغه شادوګانو ټول په یو شکل باندې په څلورو خپو باندې ګرځېدل غټې غټې لکۍ پسې شوي وي شادو چې څنګه شکل دغه شکل اختیار کړو ولیکن هغوی دا خلک پیژندل هغوی دا خلک دا پیژندل هغه د انسانانو په شکل کې هغوی خو انسانانو عقل خو د انسانانو او خو صرف شکل نه دغه د بندر او د شادو دا خلک براله شادوګانې براله د خپل رشته داران دا به دې لمونې لیدول او جړل به ورته د پنسونه به نیول او جړل به ورته په دې خپو کې ورته پرېوتل او جړل به ورته چې دا موږ منې څه د الله تعالی قهر او غضب دا را نازل شو دی ورته ویل موږ تاسو منې کولې تاسو موږ ویل چې مه کوئ دا کارونه مه کوئ دا کارونه تاسو خبره نه منله عزتمند مشران الله ته شادوګان ساز کړل او درې ورځې دا شادوګان دا ژوندي وو درې ورځې په ټول مړه شو ټول دا مړه شو دا ختم شو دا بعض خلک وایي شادوګان د هغه ځای شروع دي دا غته خبره ده شادوګان هڅه خو ډېر مخکې نه را روانو کو شادوګان نسل دغه وخت جوړ شو بیا د خلکو دا پیژندل څنګه چې شادوګان شوي دي دا خو ډېر مخکې نه را روانو دغه شکل الله تعالی شادوګانو کو او د هغې نه پس دا ټول دا به مړه شو عزتمندو مشرانو په دې آیت کې یو مسله ده او غور سره واورئ الله د تبلیغ پیدا ذکر کوي په دې آیات کې او تبلیغ الله تعالی دو پیدې ذکر کوي دو پیدې د الله تعالی تبلیغ ذکر کوي په دې کې څه کسان داسې او دا خاموش شو چې نه به خلکو ته دا ویلي چې دا ښه کار کوي کو دا بد کار کوي خو په ځای باندې ناستو او بعض کسان داسو په خپل هم دا ګناه دا کار نه کولو او دا بل به هم د ګناه دا کار نه دا منې کولو دا دواړه د حق وي دا دواړه ډلې ټیک وي او دا دواړه ډله دا کامیابي وي ورئ چې کله یو انسان غلط کار کوي او نافرمانی کوي او بالکل ته په خپل ذهن او عقل کې دا راولي چې راکو ته زه لاک پیرې دعوت ورکما لاک پیرې ورته نیکې خبرې وکما ډېرې پیرې پویه کما دا اړه پېستړی کم دا خپې پېستړی کم دا خوله پېستړی کم جرګې پسې ولېږم ډېر زیات دعوت ورله ورکم دا ظالم بیا هم زما خبره نه مني دا زما خبرې طرف ته دا نه راځي نو بیا هغه لا دعوت ورکول دا واجب نه دي بیا هغه ته تبلیغ کول دا واجب نه دي بیا هغه ته نیکه خبره کول دا واجب دا نه دي او دا کم ډله چې خاموشه ناسته وه که نه دوی په دې باندې عمل کړی دوی په دې باندې عمل کړی که موږ ورته لاک پیرې ووایو دا نه قلاړېږي دا خلک د هغوی تبلیغ په دې اصول باندې عمل کړی او تبلیغ یو بل مرتبه ده چې هغه ته اولوی همتی ویلې کېږي اولو العزمي ورته ویلې کېږي لوی لوی مرتبې ډېر لوی لوی حوصلې
دا ورته ویل کېږي. نو د تبلیغیانو کې لوی حوصله دا د هغه خلکو وي یو کس خبره نه مني که نه بیا هم ورته وایه. ابو جهل خبره نه منله، نبي علیه الصلاة والسلام پس یو کم سل پیرې تللی دی. ابو جهل خبره دا نه منله، نبی علیه الصلاة والسلام پس یو کم سل پیرې دا پسې تللی دی. دا تبلیغ هغه اعلی مرتبه ده چې ته کله د انسان نه امید هم شي، بالکل د انسان نه امید هم شي، استا خبره نه مني ته په ډېره وڅه کې نه مني، لیکن بیا هم د هغه تبلیغ مه پرېږده، بیا هم دعوت مه پرېږده، بیا هم ورته نیکې خبرې کوه، بیا هم ورته نیکې خبرې کوه. انه لمن العزم الامور د سورې لقمان کې لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي، وایي ای زما زویه خلق نیکی طرف ته رابله او خلق د ګناه نه منې کوه، او نیکی ته رابلل او د ګناه نه منې کول دا د لویو همتونو خلکو کار دی، دا د اولو العزم خلکو دا کار دی. لہذا تبلیغ دویم پیدا هغه دا ده که نا امید هم شي د چا نه نو بیا هم ورته تبلیغ کې، بیا هم تبلیغ طرف ته دا بیا رابلې. او ناشنا خبره درته وکړم، دا کم خلک چې خاموشه ناستو نه په خپله باندې ګناه کوله او نه دور خلک د ګناه نه منې کول، دا خلک راپاڅېدل او هغه خلکو ته ویلي چې په خپله باندې ګناه نه کوله لیکن نور ته هم تبلیغ کولو چې تاسو هم ګناه مه کوئ. دې خلکو ته یو خبره وکړله، سی ورته ویل تاسو تبلیغ کوئ، دا دعوت ورکوئ، دا خلک نیکۍ طرف ته دا رابلئ، لیکن دا خلک په ګناه کې مبتلا دي، دا خلک په خطا کې مبتلا دي، دا خلک د الله په قهر او غضب کې مبتلا دي. او چې کوم خلک د الله په قهر کې او د الله په غضب کې دا مبتلی، نو هغوی له یا الله د عذاب اراده کړې ده یا ورله الله د هلاکت اراده کړې ده. هغه خلک ګناه کوي، ګناه کې مبتلا دي، یا د هغوی د عذاب اراده الله تعالی کړې ده یا الله تعالی د هغوی د هلاکت اراده کړې ده. که تاسو ورته دعوت ورکوئ او که تاسو ورته تبلیغ کوئ نو هغوی ستاسو خبرې نه مني، الله پې د عذاب خامخا راولي، الله پې د هلاکت دا پې الله تعالی خامخا راولي. نو چې الله یې هلاکوي او الله پې عذاب راولي تاسو ورته دعوت ورکوئ، دعوت پیدا هم نشته دی، ګورئ دعوت پیدا دا هم نشته دی. نو دا خلک ورته ډېره ناشنا خبره کوي، دا تبلیغیان دا ورته ډېره ناشنا خبره کوي، ورته وایي موږ هغوی له دعوت ورکوو معذرة الى ربهم، معذرة الى ربهم، چې په ورځ د قیامت خپل رب ته عذر پیش کو، که په ورځ د قیامت الله تعالی موږ د دې ګریوان نه راونیسي چې دې خلکو میان نیول تاسو ولې نه منې کول، دا خلک ګډېدل تاسو ولې نه منې کول، دې خلکو سودونه کول تاسو ولې نه منې کول، دې خلکو چرس او پوډر خرڅول تاسو ولې نه منې کول، دې خلکو قسمه غلط کارونه کول تاسو ولې نه منې کول. دا ټول خلک په غلطۍ کې مبتلا او د الله په سخط او د الله په غضب کې مبتلا او تاسو منې کول ولې نو چې په ورځ د قیامت هم الله دې ګریوان نه راونیسي موږ به الله دغه عذر پیش کو چې الله موږ ورته ډېر تبلیغ کړی خو دوی خبرې نه منلې، موږ ورته خپله غاړه خلاصه کړې وه خو دوی خبرې نه منلې. زموږ د تبلیغ یو پیدا دا ده. او دویم پیدا لعلهم یرجعون، کیدای شي دا خبرې په اړه باندې اثر وکړي او راواپس شي، دا ګناه پرېږدي، دا خطا پرېږدي، دا غلط کار پرېږدي. نو دا تبلیغ دویم پیدا هغه په دې ځای کې ذکر کړله. بهرحال عزتمنو مشرانو د ټولو آیتونو کې الله تعالی دغه واقعه دا بیانوي، ما تاسو ته په تفصیل باندې ذکر کړله. بله خبره دې خلکو خیرتیا څه کړې وه، دې خلکو خیرتیا دا کړې وه دا غلط خلک ځانه ګوره جدا کړي وو او دا نیکان دی خو که دا د نیکانو سره یو ځای وی که نه کیدای شي دا نیکان هم ورسره الله شادوګانې سازې کړی وی. پوه شوې جي تاسو ما واقعه اورېدلي چې یو کس نیک او نور کسان دا بد وو، خو د نیک انسان دا بد انسان د ګناه نه منې کول هغه عذاب چې راغی نو عذاب په ټولو باندې بیا راغلی چې په دنیا کې الله عذاب راولي که نه او ګناهګار او نیکان خلک ګډ وډي نو عذاب الله په دنیا کې په ټولو باندې راولي. نو دا د ګناهګارو دپاره عذاب وي او د نیکوکارو دپاره چې کوم ګناهونه کړي دي هغه ګناهونو صفایي وي، هغه ګناهونو هغه صفایي وي. بیا نو کیدای شي که دا نیکان او دا بدان خلک په دغه وخت کې یو ځای وي کیدای شي الله ټوله شادوګانې سازي کړی وي، دا به ځانه جدا کوي. لحاظ عزتمندو مشرانو خپل چاپېر ماحول ته ګورئ، یو انسان ګناه کوي، یو انسان خطا کوي، ته بار بار منې کوې او د ګناه نه باز نه راځي او د خطا نه باز نه راځي، لارې ته جدا کوي، لارې ته جدا کوي، مجلس ته جدا کوي، بالکل ځان ته وسیټ ته کوي. ولې تاسو باندې الله قهر او غضب راولي کوم قهر او غضب چې په هغوی باندې راغلی دی.